ځکه چې یو هوښیار انسان ته پته ولګي چې زما په دې تجارت کې تاوان دی، هغه تجارت به نه کوي. په دې ګاونډ کې زما تاوان دی، هغه سړي سره بیا ګاونډ کې کور نه اخلي. په دې دوستۍ کې، په دې ملګرتوب کې پلاني ملګري سره زما دا تاوان دی، زما د دین خرابي دی، هغه به نه کوي. نو دغه شانتې د ګناهونو کې نقصانات دي، تاوانونه دي. د ټولو نه اول غټ نقصان پکې دا دی چې د عذابونه چې راځي د دې یو وجه دا ده چې انسانان هغه ګناهونه شروع کی، شرکیات شروع شي، د توحید عقیده ختم شي، بدعات شروع شي، په کبائرو کې انسان مبتلا شي. نو بیا د بره نه دا فیصله وشي چې په دوی باندې د عذاب راشي. لکه الله رب العالمین قرآن کې فرمایي فکلا اخذنا بذنبهم، دا هر ډله چې دا فرعونیانو که قارونیانو او دغه رنګې دا نور قومونه چې تباه شو په صیحه سره، په تندر د اسمان سره یا په اوبو کې ډوب شول، د دې ټولو وجه دا وه چې دوی په ګناهونو کې هغه منهمک شوي وو، په ګناهونو کې ډوب شوي وو. نو ګناهونه دا سبب د عذابونو دی. او الله قرآن کې دا عام آیات هم بیان کړی دی، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دا دنیا ډېره ښکلې ده، خو فساد معنا دا ورانۍ چې پکې راځي، یعنی دا امن چې په بې امنۍ باندې ختمیږي، دا آبادي چې په ورانۍ سره بدلیږي، دا امن چې په بې امنۍ باندې بدلیږي. د دې وجه هم دقه ده چې د انسانانو ګناهونه دي. نو یو چې ته کله ګناه کې، دا سوچ او فکر وکړه چې د دې ګناه یو عقوبت شته، یوه سزا یې شته، هم په دنیا کې شته او هم په عقبا په آخرت کې شته. نو د دغې ویرې د وجې نه هم دا ګناه پرېږده.